د طالبانو پر راتګ جشنونه کوونکي اوس پښیمانه دي. د باجوړ برید وروسته پاکستاني ملایان طالبانو ته غوسه دي چې حمیدالحق او ملا فضلو څه ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو واک ته راتګ وروسته ډېر شمېر پاکستاني ملایانو خوشحالي او جشنونه کول او ویل چې طالبان بالاخره افغانستان آزاد کړ او اسلامي نظام قایم کړ. دوی همداراز طالبان خپل شاګردان ګڼل خو ښکاري چې اوس پښیمانه دي. حمیدالحق وایي د طالبانو په نیتونو مې شک دی. د مولانا سمیع الحق ځای ناستی او زوی مولانا حمیدالحق د باجوړ له برید وروسته په یو تون غبرګون کې ویلي چې د طالبانو اوسنی رژیم به هر څه وایي خو کره ثبوت دې وړاندې کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان د دولتي ادارو، پولیسو، پوځ، جوماتونو او عامه ځایونو خلاف د ترهګریزو بریدونو لپاره نه استفاده کیږي. هغه ویلي چې دوی له طالبانو هیله درلوده چې د پاکستان ضد ترهګرې ډلې مهار کړي خو داسې یې ونه کړه. د امریکا له لوري واک ته د طالبانو تر رسولو وروسته مولانا حمیدالحق خوړه خوښي ښودلې وه چې ګڼې زرګونه شاګردان د طالبانو د کابینې په چوکاټ کې مقرر شوي او دا ورته ستره لاسته راوړنه ده. بلخوا حافظ الرحمن وایي د پاکستان لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن باجوړ کې پر خپلو پرویانو پرونه برید غندلی او وایي دغه بریدونه د اسلام او پاکستان پر ضد دسیسه ده او جمعیت علماء اسلام د دې دسیسې ناکامولو لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی. هغه همداراز پر طالبانو غږ کړی چې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي ځکه چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی او که طالبان د ترهګرو ځپلو لپاره لاس په کار نه شي نو پاکستان به خپله لاس په کار شي او خپل دښمنان به په افغانستان کې په نښه کړي. د باجوړ په پروني برید کې نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته خو طالبان بیا وایي پاکستان د خپل مشکلات په خپله خاوره کې حل کړي او د دوی د بدنامولو هڅه دې نه کوي ځکه چې افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.